السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، دا چې مونږ کوم ځای کې یو دلته مونږ یو کار شروع کوو چې دا کار به څه شی وي دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ انشاءالله پوه بشئ. را پاسې افغانانو چې آباد مخ پر ټبر کړو، را پاسې افغانانو چې آباد مخ پر ټبر کړو، راځئ چې یو او بل ته د اخلاص لاسونه ورکړو، راځئ چې یو او بل ته د اخلاص لاسونه ورکړو، په علم او عرفان مو مستقبل ته لار رڼا کړو، راځئ د جهالاتو تیارو ته نور شا کړو، راځئ د جهالاتو تیارو ته نور شا کړو، محراب د دین مسند کړو او آباد مو شړ منبر کړو، محراب د دین مسند کړو او آباد مو شړ منبر کړو، راځئ چې یو بل ته د اخلاص لاسونه ورکړو، راځئ چې یو بل ته د اخلاص لاسونه ورکړو، را پاسې افغانانو چې آباد مخ پر ټبر کړو، را پاسې افغانانو چې آباد مخ پر ټبر کړو، راځئ چې یو بل ته د اخلاص لاسونه ورکړو، راځئ چې یو بل ته د اخلاص لاسونه ورکړو، تر څو بدر بدر افغانان په جهان ګرځي، تر څو بد عزت څښتن افغان هر ځای کې فرضي، تر څو بد عزت څښتن افغان هر ځای کې فرضي، راځئ چې د دې خپل هېواد هر یو کاڼی سره زر کړو، راځئ چې د دې خپل هېواد هر یو کاڼی سره زر کړو، راځئ چې یو بل ته. قدرمن لیدونکو، کوم څه چې ما مخکې په ویډیو کې درته ویل تاسو به ټول کارونه لیدلي وي. الحمدلله د مسجد پاتې کارونه بشپړه شول. د کلیوالو هم زښته زیاته مننه چې د کې خواري وکړله او زحمت یې ویستل، شپه ورځې کار یې وکړلو. الله پاک دې دوی ته اجرونه ورکړي. هغه چا چې کومکونه مرستې کړې وي د جماعت په باره کې چې د موږ یوه خورکۍ ده، الله د هغې ته هم اجر ورکړي. مولوي صاحب نه یو څو پوښتنې وکړو دغه د جماعت په باره کې چې اوس څومره دغه جماعت کې خوشحاله یو او څومره اسانتیاوې درته راغللې. السلام علیکم مولوي صاحب، ستړي مه شئ. مولوي صاحب، دغه د جماعت خو پاتې کارونه الحمدلله بشپړه شول. څومره لومړی ورته خوشحاله یې تاسې؟ موږ دومره ورته خوشحالي ځکه چې کله دغه خپلې محلې ولر درېمې دا ډېر په شوق سره د جماعت اسرسي لمانځه ته د جماعت یو په بل شکل ورته برېښي، او چې کله په دلیار خلک تېرېږي هغه خلک چې مو بلدل چې یاره ته خو لمانځه سره داسې علاقه نه لرې، هر وګرځېدو ته لمونځ کړي، خو دغه موږ دپاره ډېر د خوشحالۍ ځای ده. الحمدلله. دغه برنډې کارونه چې خلاص شوله دغه سره څومره اسانتیا راغله دلته؟ څومره بېحده زیاته، ځکه چې په برون به و بود به و موږ به جماعت یې دې لوسه مردوړېده چې څیک به تلل په څپلۍ په چپلۍ کې بس هغه د روزې خولې ته به دا واقع چې څپلۍ واستې بیا پتون د پښې جماعت ته نه تل جماعت پاش کې ټول نه مردوړو. په ډېر وخت کې برون په ورځې یمو جماعت ته زړه نه ورته چې مو وایي د لمونځ ته په کیر کې دی وکړمه خو چې جماعت مردوړ نه شي چې زه نه روزم دا د مقتدیونه نه روزي که زه ورته روزم دی خو دا روزي بیا د جماعت نه مردوړوي. یس الحمدلله یغه ګن نمیګو الله پاک په خپل فضل سره خلاص کړي. تاسو ته کومه کې الله پرې بس. قدرمن لیدونکو، څنګه چې مولوي صاحب یادونه وکړله دلته بعضې ستونزې موجودې وي، الحمدلله هغه ټولې ستونزې حل شولې. لکه څنګه چې مولوي صاحب وویل چې موږ مشکله راتلو منځونه مو کول جومات ته داخل ته به ټول هغه اوبه هغه کوم هغه چې وو هغه داخل ته تلل، نو الحمدلله هغه ستونزه حل شوله. د دې برنډې پیدا شوه دا چې دلته د برق ستونزې هم موجودې دي، کله به چې برق نه و پکه به نه وای، نن به ګرمي و په جومات کې. اوس الحمدلله دوی کولی شي چې په برنډې کې هم په راحت سره هم هغه ماشومان ته درس ووایي، هم په راحت سره لمنځونه وکړي.
ټول وطن دغه د الحمدلله بر کار یې خلاص شو، لیټونه یې ولګېدل، برنډې کار یې خلاص شو، رنګ کار یې خلاص شو. الحمدلله جومات ډېر ښایسته شو او چې څومره یې سړی وګوري په لیدو کې یو ځانګړی خوند پروت ده. الحمدلله موږ هم خوشحاله یو چې د خپل وخت په داسې یو څه کې تېروو چې هغې باندې الله او د الله رسول رضا کېږي، د هېواد په ابادۍ کې تېروو. راځئ چې موږ ټول لاسونه سره یو کړو او دا هېواد په ګډه آباد کړو. دا د موږ هېواد دی، باید په ګډه هڅې وکړو. مولوي صاحب محترم، یو څوک چې دغه مسجد کې کومکونه کوي او مرستې کوي، خپل ځان نه 1 او 2 روپۍ اضافه کوي، د الله په کور کې مصرف کوي، څومره اجر څومره ثواب لري؟ 1 روپۍ د الله په لار کې چې څوک مصرف کړي د 1000 روپۍ نه چې په ځان یې مصرف کړي دنه بهتر په یو لټ ته چې په د جماعت په ولګو چې څومره خلک دې تل منځنه کې دا اجر مکمل خدای په کوتو سرسدي. لکه څنګه چې مولوي صاحب وویل د جومات جوړول ډېر غټ لوی اجر او ثواب لري. رښتیا هم د دنیا تېرېدونکې ده. راځئ چې په ګډه د خیر کارونه وکړو، راځئ چې په ګډه د الله کور آباد کړو، راځئ چې په ګډه هغه کارونه وکړو چې دا وطن پرې راجوړېږي. کوم داسې نیمګړي کارونه پاتې دي دلته چې اوس هغه باید وشي او دغه جومات نور هم وساتل شي او ښایسته شي. که چېرته داسې وشي چې دې ساتنه دپاره د چردیوالي مهمه ده، دغه چردیوالي مهمه ده. د چردیوالي وشي داسې نیک ته د جومات د هر څه محفوظ شي، چرګې سپي پښې په دا لیار مولینه تېرېږي، دار ګرځي میږ نه جومات نه جوړوي. خو بیا د جومات نه په د برنډه میږ ډېر خوښ میږ څه خو داسې چې هر څه خپله خینه جوړوي، خپلې خینې ته هر سړی تکړه دی، خو د الله خینه الله په خپله جوړولی شي انشاءالله. خدای موږ نه یو امتحان دی چې الله تعالی وکړي چې ودرته د موږ خینه کې څومره کوشش کوي، د موږ کور کې څومره کوشش کوي، خپل ژوند دپاره ښه کوي. بېشکه مولوي صاحب یادونه وکړه چې دغه جومات یو ضروري کار چې پاتې دی، هغه د دې جومات دپاره یو دیوال دی چې تر څو د دغه نه یو ویډه غونته وشي او ساتنه یې وشي، هغه څه چې دلته راځي او دغه مسجد ته داخل نیسي او مسجد ساتل شوی وي، دغه یو کار یې پاتې شوی دی. راځئ چې دې کې هم د لاسونه سره یو کړو، دغه یو کار هم ورته وکړو تر څو دغه جومات محفوظ شي او همدغسې سلامت پاتې شي. موږ او تاسو خو په خپلو کورونو کې اخته یو، څومره ښایسته یې جوړوو، څومره خواري کوو، څومره زحمتونه وکاږو. راځئ چې د الله کورونه هم جوړ کړو. داسې ډېر مسجدونه نور هم شته، هغې کې به مو خپله ونډه واخلو، خپله برخه به واخلو، هغه به هم آباد کړو. لکه څنګه چې نن دغه جومات ښایسته ښکاري، دغسې ډېر مسجدونه نور هم شته چې نیمګړي پاتې دي، چتونه یې پاتې دي. ډېر خلک له موږ نه غوښتنې کوي. مولوي صاحب ډېره مننه، الله دې اوږد عمر درکړي. قدرمنو لیدونکو، خوشحاله یم چې نن دغه مسجد سر ته ورسېدلو. دا خپرونه په همدغه خوشحالۍ پای ته رسوم. تر بلې خپرونې ښې چارې او ښه وخت. بلتا د اخلاص لاسونه ورکړو، را پاسې افغانانو چې آباد مو خپل ټبر کړو، را پاسې افغانانو چې آباد مو خپل ټبر کړو. راځئ چې یو او بل ته د اخلاص لاسونه ورکړو، راځئ چې یو او بل ته د اخلاص لاسونه ورکړو.